حضرت نوح د کشتۍ جوړونکي د تاریخ اولنۍ کشتۍ. ډیر وخت پس په ځمکه خلک ډیر شول. افسوس په دې ویلو چې هغوی ډیر خراب وو. او څنګه چې خدای پاک د اسمان نه لاندې ځمکې ته وکتل نو یو ډیر ښه انسان حضرت نوح یې ولیده. خدای پاک حضرت نوح سره مینه کوله ځکه چې حضرت نوح د خدای پاک دوست و. خدای پاک هغه ته د هغه سیلاب په باره کې وویل د کم چې هغه په ځمکه راوستونکی و. خدای پاک حضرت نوح ته حکم وکړ چې یوه کشتۍ جوړه کړه. خدای پاک هغه ته د کشتۍ جوړولو ټوله طریقه وښوده. کله چې حضرت نوح هغه لویه کشتۍ جوړوله نو بېشکه هغه خرابو خلکو په حضرت نوح پورې خاندل ځکه چې اخوا دېخوا هېڅ اوبه نه وې. خو حضرت نوح کشتۍ هم هغه شان جوړوله څنګه چې ورته خدای پاک حکم کړی و. د هغه د خدای پاک په کلام ایمان و. حضرت نوح هغه تعلیم ورکوونکی و چا چې خلکو ته د خدای پاک په باره کې او د هغه راتلونکي سزا په باره کې تعلیم ورکړ. د 100 کالو نه هم ډیر وخت پس کشتۍ تیاره شوه. خدای پاک حضرت نوح ته وویل چې د خپلې کورنۍ 8 کسانو سره کشتۍ ته ورننوځه. خدای پاک څه ځناور، مرغۍ او په خېټه تلونکي څیزونه هم کشتۍ ته ور دننه کړل دې دپاره چې په دنیا کې د دوی نسلونه ژوندي پاتې شي. کله چې دوی ټول کشتۍ ته په حفاظت وروختل نو خدای پاک دروازه بنده کړه. ورځې پس باران شروع شو. دا باران 40 ورځې او 40 شپې په یو مخه ورېده. باران داسې وورېده لکه چې د اسمان دروازې کولو شوي وي. اوبو ټوله دنیا داسې پټه کړه چې نه وچه ځمکه وه او نه څه ژوندي څیزونه پاتې وو. څه ډېرې ورځې پس ځمکه بیا وچه شوه. خدای پاک حضرت نوح او د هغه کورنۍ ته وویل چې د کشتۍ نه بهر راوځئ. حضرت نوح د خدای پاک ډیر شکر گزار و چې د هغوی ژوند یې بچ کړ او هغوی د خدای پاک د عبادت دپاره یو د قربانۍ ځای جوړ کړ. بیا خدای پاک هلته یو ښکلی د بوډۍ ټال جوړ کړ او خدای پاک حضرت نوح ته وفرمایل چې د بوډۍ ټال زما د وعدې نښه ده چې زه به بیا هیڅکله دنیا په سیلاب تباه نه کړم. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی: چا حضرت نوح ته وفرمایل چې کشتۍ جوړه کړه؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی: په کشتۍ کې د حضرت نوح او د هغه کورنۍ سره نور څه و؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم: خدای پاک په اسمان کې د بوډۍ ټال ولې جوړ کړ؟ ګرانو اورېدونکو، یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ